د هلمند ترافیکو ادارې تیر یو کال فعالیتونه او لاسته راوړنو په اړه رسنیز کنفرانس ورکړ. په هلمند ولایت کې د ترافیکو مدیریت ویان په یو مطبوعاتي کنفرانس کې رسنیو ته وویل چې هلمند کې د لیسنس امریت په 1401 کال کې 3500 جلدنوي لیسنسونه او 1500 تمدید شوي لیسنسونه توزیع کړي دي چې له دې څخه یې شاوخوا 3500 میلیونه افغانۍ افغانستان بانک ته تحویل کړي او دا پروسه به 3 کاله دوام وکړي. هلمند کې داسې مهال د ترافیکو مدیریت مطبوعاتي کنفرانس ورکوي چې د وروستۍ کې په مرکز لښکرګاه ښار ولسوالۍ او لویو لارو باندې ترافیکي پیښې ډېرې شوې چې له امله یې ګڼ شمېر هېوادوالو ته مرګ ژوبله اوښتېده. څه کم 3 میلیونه افغانۍ د مستفیده لارې افغانستان بانک ته تحویل کړي دي. وچکالۍ په کندهار کې ځینې میشت کوچیان زیانمن کړي. په کندهار کې میشت کوچیان وایي روانې وچکالۍ زیانمن او څاروي یې ورته له منځه وړي دي. دوی شکایت کوي چې د مالي زیان ترڅنګ د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو څخه بې برخې دي او ان د څښلو اوبو ته هم لاسرسی نه لري. د هیواد په سړو سیمو کې ښوونځي د 2 اونیو لپاره رخصت شول. د پوهنې وزارت ویلي چې د هیواد په سرتسیرو سیمو کې به ټول ښوونځي د غبرګولي له 10 د سرطان تر 12 رخصت وي. دغه وزارت په یو ټویټ کې ویلي چې د اوړي دا رخصتي د نیکمرغه لوی اختر او تودې هوا له کبله په پام کې نیول شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پاکستان دې د افغان کډوالو نیونه او ځورنه پای ته ورسوي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومته غوښتي چې د افغان کډوالو خپل سر نیول او ځورول سملاسي پای ته ورسوي. دغه سازمان د پناه غوښتونکو کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جون په 20 لمانځل کیږي دغه غوښتنه کړې ده. یونان کې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغانان هم مړه شوي. په ایټالیا کې د افغانستان سفارت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د یونان په سواحلو کې د کډوالو د یوې کښتۍ ډوبېدو له امله یو شمېر افغانان هم مړه شوي، خو دا یې نه دي ویلي چې په دې قربانیانو کې څومره افغانان دي.